ایمان پلورونکي شلمه برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه یو بل صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد اوریدلې مې دي چې ته یو څه نور هم ویل غواړې وایه مو به وویل الله دې ستاسو د بخت تورې لوړ لري تاسو ته به ویلي وي چې زما سره څوک واده هم نه کوي خلک راته د حرام سرای پریخي هډوکي فاحشه او بدکاره وایي او زما پلار ته وایي چې لور یې پلورلې ده تاسو خو به موږ د کور او ځمکه راکړي خو ما ته یو میړه هم پکار دی چې زما د پت ساتنه وکړي هغه کږه شوه ویې ویل زه د داسې خبرو جرأت هم کولی نه شم خو د خپل مور او پلار عریضه تاسو ته رسول غواړم که تاسو زما واده له چا سره کولی نه شي نو ما ته په خپل حرم سرای کې ځای راکړئ تاسو زما عمر شکل او صورت او بدن ته وګورئ آیا زه ستاسې وړ نه یم موبي دا خبرې سلطان صلاح الدین ایوبي ته کوي د دې خبرو سره یې د میګنانه ماریوس په اوږه لاس کېښود بل لاس یې په خپله سینه کې د سلطان صلاح الدین ایوبي په لورې اشاره وکړه کېدای شي چې دا اشاره له مخکې فیصله شوې وه میګنانه ماریوس دواړه لاسونه غبر کړل د سلطان صلاح الدین ایوبي لوري ته یې ونیول بیا یې موبي له لاسه ونیول د سلطان صلاح الدین ایوبي لوري ته یې مخ کړ لکه هغه چې وایي زما لور قبوله کړه سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه وویل نجلۍ زه حرام سرای نه لرم زه له هېواده حرام سرایونه قهوهخانې او شرابخانې ختموم خبرو کې یې له جیبه یوه سکه راوایسته په لاس کې یې تاووله راتاووله ویې ویل زه ځان د ښځو د پت ساتونکی کول غواړم په دغه حالت کې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه په خبرو کې د دواړو شاته راغی او سکه یې له لاسه وغورځول ټینګ اواز یې وکړ میګنانه ماریوس ژر شاته وکتل او بیا یې د ده مخې ته وکتل سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه په چټکتیا سره له خپل ملابند نه یو فوټ اوږد خنجر راوایست نوکه یې د میګنانه ماریوس په څټ باندې کېښوده موبي ته یې وویل دا سړی زما په ژبه نه پوهېږي ده ته ووایه چې په خپل لاس خپله وسله کېږي که لږ وړاندې وروسته یې وکړل د دې ځایه به ستاسې د دواړو مړي اوځي موبي له ویرې هکه پاکه شوه هغې د اداکارۍ د هنر په ښودلو وویل زما د پلار په ویرولو ترې ما اخیستل غواړې زه خو په خپله تاسې ته د ځان وړاندیز کوم سلطان صلاح الدین ایوبي وویل ته چې کله په محاذ کې ما ته راغلی وې هغه مهال یې زموږ ژبه نه ویله خنجر یې د میګنانه ماریوس په څټ باندې هماغسې باندې ښیي ویې ویل آیا تا دومره زر د دې ځای د خلکو ژبه زده کړه ده ته ووایه ژر دې وسله وغورځوي موبي په خپله ژبه میګنانه ماریوس ته څه وویل هغه چوغۍ ته لاس دننه کړ او د سلطان څومره خنجر یې راوایست سلطان صلاح الدین ایوبي د هغه له لاسه خنجر واخیست او خپل خنجر یې د هغه له څټ نه پورته کړ ویې ویل نورې شپږ نجونې چیرې دي سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه وویل ما ته خدای جل جلاله سترګې راکړي او خدای جل جلاله راته ذهن هم راکړی چې هغه څیرې پکې نقش کېږي چې سترګې یو ځل وګوري ستا مخ چې نیم په نقاب کې دی ما د مخه هم لیدلی دی تا او ستا دې ملګري ته خدای جل جلاله دومره نیمګړی ذهن درکړی دی چې د کوم کار لپاره تاسې راغلي وي د هغې لایق نه یاست تاسې دواړه په سرای کې ښځه او خاوند وي چې دلته راغلی پلار او لور شوي خو تاسې هېڅ هم نه یې بهر چې له اسونو سره ستاسې کوم ملګری ولاړ دی هغه مو نوکر نه دی او هغه هم تر تاسې وړاندې نیول شوی ورونو د علي بن سفیان رحمت الله علیه کمال خو مو دلته هم ولید دا د علي بن سفیان رحمت الله علیه کمال و هغه ته موبي ویلي و چې په سرای کې اوسي هغه دوی دواړه په کوټه کې کېنول بهر ووت او پر آس سپور شو هغه سرای ته ورغی چې دوی کې اوسېدل د سرای د خلکو نه یې د هغوی پوښتنې وکړې ورته وویل چې هغوی ښځه او خاوند او یو ورسره نوکر دی دا یې هم ورته وویل چې له بازاره یې یو څه رختونه رانیولي چې په هغو کې د نجلۍ د بورقې په څېر څادر
او څپلۍ هم وي. هغوی علي بن سفیان ته ویلي وو چې ښځه او خاوند دي. هغه نوره څېړنه هم وکړه، د هغوی د کوټې جندره یې ماته کړه او سامان یې تلاشي کړ. ځینې داسې شیان ترې لاسته راغلل چې ګمان یې هم په یقین باندې بدل شو. علي بن سفیان رحمت الله علیه پوه شو چې په یوازیوالي کې د سلطان صلاح الدین ایوبي سره د هغوی د لیدنې مقصد څه کېدای شي. د هغوی اسونه یې هم کتلي وو چې د غوره نسل تیز او ځغاستونکي اسونه وو. د سرای له خلکو نه یې د اسونو په باب پوښتنه وکړه. هغوی وویل چې دا دواړه مسافر په اوښانو راغلي وو او دا اسونه نجلۍ غوښتي وو چې باید ډېر ښه او د غوره نسل څخه وي. سرایوانانو دا هم وویل چې د نجلۍ میړه ګونګی دی او نوکر یې هم ګونګ ښکاري. هغه له چا سره خبرې نه کوي. په اصل کې هغوی د دې خلکو په خبرو نه پوهېدل، ځکه ځانونه ګونګیان اچولي. علي بن سفیان رحمت الله علیه چې بیرته راغی ویلیدل چې غونډه پای ته رسېدلې. نو سلطان صلاح الدین ایوبي ته ورغی او هغه ته د راغلي سړي او ښځې په باب هغه خبرې وکړې چې نجلۍ ورته کړې وې. بیا یې چې له سرایه څه معلومات ترلاسه کړي وو او د هغوی په سامان کې چې کوم مشکوک شیان وو هغه یې هم ور وښودل او دا نظر یې ورکړ چې ستاسې د وژلو لپاره دوی راغلي او د باندې ولاړ دي او له تاسې سره په تنهایي کې لیدل غواړي. هغوی به دا پلان جوړ کړی وي چې تاسې ووژني وتښتي. په دومره وخت کې چې څو خلک خبرېږي هغوی به په دومره وخت کې په تیز ځغاستو اسونه سپاره شوي وي او له ښاره به تللي وي. او دا هم کېدای شي چې دا وګړي تا د دومره ښکلې نجلۍ په دام کې ګیر او د خوب په ځای کې دې ووژني. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه په سوچ کې شو. ویې ویل هغوی لا اوس مه نیسئ، یو ځل یې ما ته راولېږئ. علي بن سفیان هغوی سلطان صلاح الدین ایوبي ته وروستل او په خپله یې د دروازې سره غوږ نیولی او ولاړ. هغه د ساتونکي ټولۍ قومندان راوغوښت. ویې ویل هغه دواړه اسونه له خپلو اسونو سره وتړي، جنونه یې ښکته کړي، له اسونو سره چې کوم سړی دی هغه ونیسي، تلاشي یې کړي، د هغه په جامو کې چې خنجر وي هغه هم ترې واخلي. د علي بن سفیان رحمت الله علیه په احکامو عمل وکړه. د میګنانا ماریوس ملګری ونیول شو، یو خنجر یې ترې واخیست او اسونه یې هم تر خپلې ولکې لاندې راوستل. او چې کله هغوی د سلطان صلاح الدین ایوبي کوټې ته ورغلل نو په خبرو کې سلطان صلاح الدین ایوبي یوه سکه پر ځمکه وغورځوله او دا یې یقیني کړه چې دا سړی خون نه دی. د سکې له غږ سره هغه فورا شاته کتلي. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه نجلۍ ته وویل ته ده ته ووایه چې زما روح د صلیبیانو په لاس کې نه دی، زما روح د ټولو کائناتو د یو خدای جل جلاله په لاس کې دی. موبي میګنانا ماریوس ته خپله ژبه څه وویل او میګنانا ماریوس هم څه خبرې وکړې. موبي سلطان صلاح الدین ایوبي ته وویل چې دی وایي آیا ستاسې خدای بل دی؟ آیا مسلمانان هم خدای جل جلاله مني؟ سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه وویل ده ته ووایه چې مسلمانان هغه خدای جل جلاله مني چې یو دی او د رښتینې عقیدې خلک پرې ګران دي. ما ته چا وویل چې تاسې زما د وژلو پسې راغلي یاست. زه خپل رب وساتلم او که ستاسې رب رښتینی وای نو زه به ستاسې په خنجر وژل شوی یم. زما رب ستاسې خنجر زما په لاس کې راکړه. هغه یوه توره او څو نور شیان راواخیستل، هغوی ته یې وښودل. ویې ویل دا توره او دا شیان ستاسې دي، دا د تاسې سره د سمندر له هغه غاړې نه راغلي دي، تر تاسې د مخه دا ماته راورسېدل. میګنانا ماریوس د حیرانتیا نه ودرېد، د هغه سترګې سرې او بهر راووتې. تېرې څومره خبرې چې سوي وې نو د موبي په وسیله باندې شوي وې. میګنانا ماریوس خبرې پیل کړې. هغه یوازې خپله ژبه ویله او پرې پوهېده. د خدای په باب چې دا خبرې واورېدې ویې ویل دا سړی په عقیده کې رښتینی ښکاري. مراد یې سلطان صلاح الدین ایوبي و. زه د ده د وژلو لپاره راغلی وم، خو اوس زما روح د ده په واک کې دی. ده ته ووایه چې ستا په سینه کې یو خدای دی، راته وایه ښایه زه خدای لیدل غواړم. چې ده ورته اشاره وکړه. د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه سره د دومره اوږدو خبرو اترو وخت نه و. هغه ته په کار و چې دواړه یې جلات ته سپارلي ول او سرونه یې وهل سوي ول. خو هغه ولیدل چې دا سړی غمځپلی ښکاري، که لیونی نه وي نو په ذهني توګه خو بې لارې خامخا دی. نو له هغه سره دوستانه خبرې اترې وکړې. په دې وخت کې علي بن سفیان دننه راغی. هغه دا لیدل غوښتل. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ورته څه نور هدایات کوي. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه مسکی شو. ویې ویل علي هر څه سم دي، ما ترې خنجر اخیستی دی. د علي بن سفیان رحمت الله علیه له خولې نه دا کلمات راووتل: الحمدلله
او بیا بهر ووت. مګنانا ماریوس وویل مخکې تر دې چې تاسو زما بدن له سره لرې کړئ زه د خپل ژوندانه د کیسې اورولو وخت غواړم. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه اجازه ورکړه. مګنانا ماریوس خپل ټوله کیسه چې په یو شپه په بیدیا کې د صلیبي کومندوي ټولي سپاهیانو او قومندانانو ته کړې و سلطان صلاح الدین ایوبي ته هم واوره. اوس هغه پر صلیب را ځړول شوی د حضرت عیسی علیه السلام د بت د پیغلې مریم د عکس او د پادریانو د هغه خدای چې د هغو له اجازه پرته یې ورسره خبرې هم کولای نه شو. د خپلې بېزارۍ څرګندونه یې ښه په کلکه وکړه او ویې ویل تر مړینې دمخه راته د خدای یو څرک وښایي. زما خدای زما بچي له وډګې وژلي دي، مور یې راته ړنده کړې ده، زما پیغله خور یې د شرابي وحشیانو سره بندیوانه کړې ده او زه یې د 10 کلو لپاره په زندان کې کړی وم. زه چې له هغه زندانه راووتم د مرګ خولې ته پرېوتم. سلطانه زما روح ستا په واک کې دی، ما ته رښتینی خدای وښایه. زه هغه ته فریاد کول غواړم، له هغه نه انصاف غواړم. دا خبرې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ته مګنانا ماریوس وکړه. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه وویل ستا روح زما په واک کې نه دی، زما د خدای جل جلاله په واک کې دی. که زما په لاس کې وای تر اوسه به مې ته جنت ته سپارلی وای. زه به تا ته رښتینی رب در وښیم چې ما ستا د غاړې د پرې کولو نه منع کوي، خو ته باید پر خدای جل جلاله رښتینې عقیده ولرې، او که نه خدای جل جلاله به ستا فریاد وانه وړي او انصاف به هم در سره ونه کړی شي. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د هغه خنجر بیرته ورکړه، په خپله د هغه خواته ورغی، شا یې ورته واړوه، ودرېد. موبي ته یې وویل ده ته ووایه زه خپل روح ده ته سپارم، دا خنجر د زما په ګېډه کې ننغځ. مګنانا ماریوس خنجر په لاس کې واخیست، په غور یې ورته وکتل. بیا د سلطان صلاح الدین ایوبي ملابند ته نظر وکړ، پاڅېد او د سلطان صلاح الدین ایوبي مخې ته راتاو شو. هغه ته یې له سره تر پښو وکتل. دا به د سلطان صلاح الدین ایوبي د جلالي شخصیت اغېز و، او که د سلطان صلاح الدین ایوبي د سترګو ځلا چې د هغه لاسونه وښورېدل، خنجر یې د سلطان صلاح الدین ایوبي په پښو کې کېښود، په ځنګنو شو. د سلطان صلاح الدین ایوبي لاسونه یې مچ کړل او په زوره زوره یې وژړل. موبي ته یې وویل ده ته ووایه چې یا خدای په خپله خدای دی او یا یې خدای په خپله سینه کې بندي کړی دی، او ده ته ووایه ما ته خپل خدای را وښایه. خو په دغه حالت کې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ورته وویل زموږ په پیغمبر خاتم الانبیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم کتاب نازل شوی هغه دا دی چې ووایه هغه الله جل جلاله یو دی، هیڅ چاته اړ نه دی او ټول هغه ته اړ دي، نه د هغه څوک اولاد دی او نه هغه د چا اولاد دی او هیڅ څوک د هغه سیال نشته. او په دې سپېڅلي کتاب قرآن حمید کې راغلی دي له الله جل جلاله هغه ژوندی او ابدي ذات نه پرته چې ټول کائنات یې تنظیم کړي دي بل هیڅ خدای نشته. هغه نه ویده کېږي او نه پریشاني پرې راځي. په ځمکې او اسمانونو کې چې هر څه دي د هغه دي. څوک دی چې د هغه د اجازې پرته د هغه پر وړاندې سپارښت وکړای شي؟ څه چې بندگانو په وړاندې دي پر هغوی خبر دی، او څه چې له هغوی نه پټ دي پر هغوی هم خبر دی، او د هغه له معلوماتو نه هیڅ شی د هغه په ادراک کې نشي ایسارېدی مګر دا چې د کوم شی علم ورکول هغه په خپله وغواړي. د هغه حکومت پر اسمانونو او ځمکه خور شوی دی، او د هغو ستاینه د هغه لپاره کوم ستومانونکی کار نه دی، یوازې هماغه یو لوی او لوړ ذات دی. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه هغه راپورته کړ او له سینې پورې یې ونیو، اوښکې یې په خپلو لاسونو وچې کړې. هغه یو بېلارې شوی انسان و، زړه یې له مسلمانانو سره له کرکې ډک و، او د اسلام په خلاف یې په زړه کې زهر اچول شوي و. بیا حالاتو له خپل مذهبه بېزاره کړی و. دا یو ډول لیونتوب و، یو ډول تنده وه چې دومره خطرناک کار ته یې تیار کړی و.
سلطان صلاح الدین ایوبي هغه بې ګناه ګاڼه، خو آزاد یې هم پرې نه ښود، بلکې له خپل ځان سره یې وساته. خو بالعکس د میګنانا ماریوس ملګري موبي ته پرله پسې روزنه ورکړل شوې وه او یوه جاسوسه وه. دا هماغه اومه نجلۍ وه چې د صلیبیانو پیغام یې سودانیانو ته رسولی و او بغاوت ته یې هڅولی و. هغه یوه هېواد دښمنه وه، اسلامي قانون بخلی نه شو. سلطان صلاح الدین ایوبي هغه او د هغه بل ملګری علي بن سفیان ته وسپاره او دا یې هم وویل چې د خوراکي شیانو کاروان هماغوی لوټ کړی او نجونې هم همدوی ازادي کړي وي او ساتونکي یې وژلي. بالیان او د هغه ملګري یې هم وژلي. دا تحقیقات تر 3 ورځو روان وو. په دې دوران کې د میګنانا ماریوس دماغ روښانه شوی و. یو وارې له سلطان صلاح الدین ایوبي څخه پوښتنه وکړه او هغه پوښتنه یې د موبي په اړه باندې وه او سلطان صلاح الدین ایوبي ته یې وویل آیا تا هغه نجلۍ مسلمانه او په خپل حرمسای کې داخله کړه؟ سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ورته وویل نن ماښام به ځواب درته ووایم. ماښام سلطان صلاح الدین ایوبي میګنانا ماریوس له ځان سره کړ. لرې یې له ځانه سره یوې احاطې ته وروت او هلته د لرګي 2 تختې پرتې وې. پر هغوی سپین څادرونه غوړول شوي وو. سلطان صلاح الدین ایوبي څادرونه پورته کړل او میګنانا ماریوس ته یې وښوده. د میګنانا ماریوس رنګ والو، مخې ته یې د موبي مړی پروت او پر 2مه تخته د هغه ملګری پروت. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د موبي پر سر باندې لاس کېښود، شاته یې کش کړ او د موبي سر له تنې نه جلا شو. بیا یې میګنانا ماریوس ته وویل زه دوی بخلی نه شم، تا دوی له ځانه سره راوستي وو چې زه به د هغې د نازنین ښکلا قربان شم، خو هغه زما د ذرې هم عمره خوښه نه شوه. ناولی بدن یې و، اوس مې خوښیږي. اوس چې د دې سر له تنې جدا شوی ما ته ډېره ښه ښکاري. الله جل جلاله دې ورسره خپل کړه وکړي. میګنانا ماریوس وپوښتل سلطانه زه تاسې ولې وبخلم؟ سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ورته وویل ځکه چې ته زما د وژلو پسې راغلی وې، خو بالمقابل دا زما د قوم د کردار د وژلو پسې راغلی وه او ستا دا ملګری هم د یو منظم پلان له مخې د ډېرو خلکو قاتل و. تا زما د وینې په تویولو د خدای لیدل غوښتل. دغه کیسې د میګنانا ماریوس او صلاح الدین ایوبي ترمنځ وسوې. خو څو ورځې وروسته میګنانا ماریوس په سیف الله باندې بدل شو چې وروسته بیا د سلطان صلاح الدین ایوبي د ساتونکي په ډله کې شامل شو. او چې کله سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه وفات شو نو سیف الله د خپل ژوندانو وروسته 19 کاله د سلطان صلاح الدین ایوبي له مزار سره تیر کړ. او اوس هم چاته معلومه نه ده چې د سیف الله مزار چیرې دی. ورونو دا و د مبینا ارتلاس کیسه چې د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د وژلو لپاره راغلی و، خو الله جل جلاله هغه ورڅخه وژغور او میګنانا ماریوس مسلمان شو او په سیف الله باندې بدل شو. خو ورونو یوې خبرې ته ښه متوجه اوسئ چې کومې واقعې چې تاسې یې اورئ او یا را روانې دي د نورو ناولونو په څېر واقعات نه دي چې تاسې فقط خپل وخت پرې ضایع کړئ، بلکې دا حقیقي تاریخ دی چې باید له هرې واقعې څخه مثبت ټکي اخذ او عمل پرې وشي. او ورونو دا چې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه په مصر کې د کومې میلې اراده لري او هغه به څه ډول میله وي؟ د 20 برخې پای.